د کمر تلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. تاسو دا شیبه کمر تلویزیون یوټیوب چینل ګورئ. قدرمنو، دا شیبه مو یا دا ځل مو تاسو ته د پکتیکا یوه ګڼ مېشته ولسوالۍ د ارګون د بازار شاوخوا ویډیو کړې. په دې اړه باندې به ارګون د پکتیکا ولایت د 9 ولسوالیو مرکز ده. دلته د 9 ولسوالیو خلک راټولیږي او له دغه ژوند څخه بیا د خپلو ولسوالیو هټیو حتی د کور د ضرورتونو لپاره سوداوې وړي. که څه هم د دغه ولسوالۍ بازار خوندور دومره ځکه ښه نه ده جوړ شوی چې د دې ولسوالۍ د بازار کوڅې په ډبرو باندې پوښل شوې دي او د واورو بارانونو پر مهال باندې دلته تګ خورا ستونزمن کېږي، سخت کېږي، بازار په ټپه درېږي. دلته د وخت مسؤلینو یا د وخت ښاروالانو د دې بازار جوړښت او په ځانګړي ډول بازار ته د سوداګرو یا مشتریانو یا د اخیستونکو توجه نه ده جلب کړې. که څه هم ارګون ولسوالۍ کې ډېری خلک تاجک، پښتانه، زدران او د دې ترڅنګ خروټي اوسي. دوی همدغه ارګون ولسوالۍ د خپلو ولسوالیو چې زیړوک، نکه، ګیان، برمل، سروبی د ځانونو لپاره همدغه مرکز بولي، خو د مرکز ته هم په سم ډول پاملرنه نه ده شوې. دغه ولسوالۍ کې ځینو خلکو د ساعتېرۍ دپاره شخصي پارکونه هم جوړ کړي دي، خو په همغه ډول باندې لکه څنګه چې اړتیا ورته پاملرنه نه ده شوې. د نن نه تقریبا 7 میاشتې وړاندې په دغه ولسوالۍ کې غلاو هم زور ونیو چې دغه خلک تاسو ګورئ راټول شوي دي. دوی وایي چې په دغه ولسوالیو کې ډېری وخت غلاوې کېدلې، ځینې صرافان او حتی ډریوران. نو 6 میاشتې وړاندې اوس دا سلسله د ډاډمن امنیت احساس کوي او دې ولسوالۍ ته ورتګ به مو بېلابېل تفریحي ځایونه به هم په یاده ولسوالۍ کې ولري.